پاک غاښونه. یو وخت یو کوچنی هلک و چې خالد نومیده او د 9 کاله و. په یوه ښکلي کلي کې ژوند کاوه. خالد ډېر شوخ او خوشحاله ماشوم و، خو هغه هیڅکله خپل غاښونه نه پاکول. خالد تل خواږه او د چاکلیټو بېلابېل ډولونه خوړل، خو د غاښونو پاکولو ته یې پام نه کاوه. هره ورځ یې مور ورته ویل: خالده زویه، غاښونه برس کوه، کنه غاښونه به دې خراب او په درد شي. خو خالد به د مور خبرې ته غوږ نه نیوه او ویل به یې: نه مورې، زما غاښونه ډېر قوي دي، زه اړتیا نه لرم چې پاک یې کړم. یوه شپه خالد په ژړا له خوبه پاڅېد. د هغو غاښونو سخت درد کاوه. مور یې راغله او ویې ویل: ما نه درته ویل چې غاښونه پاکوه، خو تا زما خبرې نه منلې. مور یې هغه د کلي ډاکټر ته یووړ. ډاکټر چې د خالد غاښونه معاینه کړل او ویې ویل: خالده، ستا غاښونه خراب شوي دي ځکه چې ته یې نه پاکوې. اوس باید د دې خراب غاښ درملنه وکړو. ډاکټر خالد ته پیچکاري وکړه او خالد لږ درد احساس کړ. هغه ډېر خفه شو او ډاکټر ته یې وویل: ډاکټر صاحب، زه نور خپل غاښونه خراب نه غواړم. زه څه باید وکړم چې غاښونه مې روغ رمټ پاتې شي؟ ډاکټر خالد ته ځینې مهمې لارښوونې وکړې. هره ورځ 2 ځله، سهار له ناشتې وروسته او ماښام له خوب نه مخکې غاښونه برس کړه. ډېر خواږه او چاکلیټ مه خوره ځکه دا د غاښونو لپاره ضرر لري. د غاښونو لپاره ښه برس او کریم وکاروه. لږ تر لږه هرو 6 میاشتو کې ډاکټر ته لاړ شه چې غاښونه دې معاینه کړي. له دې ورځې نه وروسته خالد پرېکړه وکړه چې هره ورځ به خپل غاښونه مینځي او د خپلو غاښونو خیال به ساتي. هغه خپلو ملګرو ته هم د غاښونو پاکولو کیسه وکړه. اوس خالد نه یوازې روغ غاښونه لري، بلکې د خپلو ملګرو لپاره یو ښه الګو دی. پند: دا کیسه ماشومانو ته یادونه کوي چې د غاښونو پاک ساتل څومره مهم دي ترڅو د دوی غاښونه تل ښکلي او روغ پاتې شي.